تاسو یو خبره کومه اولا دی موبایل ته پوره چوټي ورکوي نوره بس مې ګورئ ځکه چې څه ګوري نو څه به اوري دا خو دې خامخا خلق پکې څوک ښې خبرې ورکوي څوک بدې ورکوي نو چې تمیز نشي کولی نو مې ګورئ وروڼو تمیز ګران کار دی ټول ګران کار دی زمونږ شیخ صاحب فرمایله رحمه الله چې د چا کتاب کې ته موازنه نشي کولی چې دا به صحیح که دا به صحیح نو مې ګوره موږ او تاسو به الحمدلله خپل قرآن او سنت دې ته به توجه ورکوو د رمضان د میاشتې عزت به ساتو نو اولا په دې کې به د خپلو اعمالو پوره خیال ساتو د تلاوت د صدقاتو د نوافلو د صله رحمۍ دا ټول دین دی که نه بعضې خلک وایي خیراتونه ښه ډېر کوي خو نور پکې دین نشته یرونو چې خیرات کوي دې کې به خامخا دین وي انشاءالله خو څه حساب یې ما ته ښکاري او څه بیا نه ښکارېږي او چې سړی مونځ کوي دې به خامخا نیک اعمال نور دین برابر ساتي نور به ما ته نه ښکاري مونځ به یې راته ښکاري یو سړی چې حج او عمره کوي دا به خود نیک انسان وي خو ما ته به د حج او عمرې نور څه ښکاري نه دې وجې نرونو یو خو به د ښه ګمان خاوندان جوړېږي ښایسته ګمان او دا ښایسته ګمان پسې جوړېږي رونو دا د رمضان کې ځان ته صحبت شروع کوي بس خیر د کاروبار کوئ کاروبار منع نه دی دکان کلاو ساتئ زمینداری کوئ کلنډري ډریوري کوئ ډاکټري کوئ سرکاري ډیپټیانې کوئ خو ورونو سوال درته کومه چې موقع درته میلاویږي نو ځان ته خلوت دا ډېر بهتره دی ځکه چې د چا نه اوري که نه نو چا پسې به خبرې هم نه کوي او په خلوت کې ډېر لوی برکت دی خلوت معنا ځان ته یو ځای خالي کول او دا د صحابه او بعضې وخت کې ګوره خلوت سنت وي بعضې وخت کې مستحب وي بعضې وخت کې مباح وي سنت په کوم ځای کې وي رونو سنت په هغه ځای کې وي چې ستا نه په یو ځای کېدو چا سره ګناه کېږي غیبت کېږي دروغ ویلی کېږي د داسې مجلس نه خلوت ځان ته یو ځای والی سنت دی اجتنبو قرآن کے اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو اجتنبو زان اساتی اجتنبو کثیرا من الظن دڑیر گمانو نزان اساتی گورے ان بعض الظن اسم بیشکا بازی بدگمانی انسان گناہی کبیری تا ارسی دیکھی براشی بے بد یو بل پسر باندی شیطانت شروع کی دی یو ببل توڑی دبل ببل توڑے ولا تجسسو تجسس مکوئی نخب دادا چھ دی ارس نزان بچ کے زان ڈاڑے تکا بس دا اولیاء اللہ زمان پا والد صاحب رحمت اللہ علیہ اے مبارک بفرمائل وی مولانا محمد ابراہیم رحمہ اللہ دے دیوبند پا اڑنبو فاضلانو کو لوی شخصیت نظمہ والد سنویل زبا کلا کلا ورطلب وی اقا دا شعبان دے پینزل لسن اخوا بس من بے اوکو جمع سر اولان دیو زیو اغیتا بخکتش جماعت کے دا سیو زیو بر امخ کو کچھ جماعتونو دا سیو دا غیر جرگلو باغی کے بناست او زوی په غټه سطح باندې وزیر وسشو خو دبا پنځلسم د شعبان نه به و ډیر زیات د طالبانو په تنګولو د سراجی به اکثر ویل د شعبان کې او دا بعضی کتابونه به طالبان ته تکرارول لری زنه به خلق راتل نو به وی د طالبانو په مجبورول چې موږ ته د قران شریف ترجمه وکا ویل چې خډیره خده بچیانو خو ول ګوره ترجمه کې ډیر تبوسونه نه کوي بچ ترجمه وشو نور به خپل دانگئی نوی اغا مبارک بترجمی لطالبان ناسو خو چه سنگا بای درس بند کو لا بڑو لاندی زکی با کی ناست والد صاحب می قسم خورلو چه ما خپل ورته ورو جماعت لاندی خکتا کولو چه زی وطا یو سما نوی دری قجوری وی غٹی غٹی اغا غٹی قجوری وی او یو پیالا پی وی دا چیلی وی دا ما ته هغه خادم راغی چې ستار مان دی ور دښکته کا وای ما دا خادم نه تاسو کو چې رښتیا وای چې دې نور د دې ماخامي کې
وی هغه ول چې قسم دی چې مونږ دومره روټۍ د جوارو ورته یوسو هغې کې نیمه وخوري نیمه پاتې شي نو مونږ ته دومره قربانۍ کړې وي چې د هغې بعضې تصانیف چې وګورې حیران شي سړی ورته قلمي تقریرونه زما مقصد دا دی چې مخکې علماو ته د دې اهمیت معلومو چې یاره ما ته د دې خلقو د مجلس نه ځان ته کېدل بهتر دي یعنی تعلیم نه چې ته مو قرآن مه کوه اوس زه ترجمې ته ناست یم او پر دې غیبتونه کوم تاسې دا خبره د کولو ده تاسې د مشرانو سپین ږیرو نه موږ یو خبره اورېدله پخوانه تاسې ویل هلکه وایي داسې خلق پیدا شوي اولیا نه مني کاکا صاحب نه مني د کاکا صاحب په ولایت کې به د نوښار د خلقو او د دې نږدې علاقو خلقو به اتفاق وي نن داسې وخت راغی چې د هغې خلقو چې د 194 هجرۍ کې د چا ولادت شوی د چا کتابونه مخې ته راغلي د چا علمي خدمات راغلي موږ په هغوی اعتراض کوو نو پوه شو چې دا زموږ علم دا ګورې خفه کېږي ما د خیر علم به نه وي دا به د خیر خبره نه وي نو اولا خبره درته دا کوم چې دا د محبت والا میاشت ده راغله قدر وکئ عزت وکئ بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی په دې میاشت کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه له ترغیب ورکولو د 3 شیانو تلاوت د قرآن شریف الله دې مونږ ته را نصیب کړي دویم صدقات ډیر کول دریم وقت پورا خیال وساتئ د وقت پورا خیال وساتئ بل ورځ دا چې راځو دا به د روژې تقریبا 9 ورځې خبې به څه کوو دا ورځې به رانه تېرې شي نو مخکې درته وایم چې د رمضان را روان میاشت ده محبوب مبارک به ډېر تلاوت کولو ډېر تلاوت به کوو او د ټولو نه لویه خبره دا ده جبرائیل علیه السلام به راغی محبوب مبارک ته به ویلي زه تا ته قرآن شریف اورم ماتې ماته اوروا کله به جبرائیل علیه السلام اوریدونکی و کله به جناب رسول الله اوریدونکی و زما ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا قرآن شریف یو ځل ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ راغی ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ راغی نبی علیہ السلام مبارک ورته وکتل ابی ابن کعب وی ما د حیا د وجې نه لاندې لیدل ما بره لیدلی نشو الله دې موږ کې حیا راولي عزیزانو قسم په خدای چا کې حیا وي زما خو یو عجیب سوچ دی چا کې ادب وي زه ورته ما ته دعا وکړه ځکه عاجزي صفت د الله خوښ دی او د تکبر صفت د الله د بنده د پاره خوښ نه دی ځکه دا د الله صادر دی او الله وی زما صادر کې خپې مرادن نه کوه عزیزانو نبی علیہ السلام مبارک میں ابی ابن کعب تا ہوئی اے ابی ابن کعب ولی ما تا نگوری اللہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پا جناش و یا رسول اللہ مور و پلار میں در نصدق شا زما پسری ورمان دے و ابی ابن کعب آیا سارمان دے ابی ابن کعب آیا سارمان دے ابی ابن کعب پا جناشو و یا رسول اللہ لگ درتا دا قرآن شریف سو آیتون تلاوت اوروم اللہ اے ابی ابن کعب تچکل تلاوت کے زڑیر خوشحال ایما اے ابی ابن کعب تا قرآن شریف ویو زور تا غگنی سما ابی ابن کعب دا قرآن شریف تلاوت کولو دا اسمان پرشتی را روانی دی لوی حلق جوڑا دا رسول اللہ مبارک میں ابی ابن کعب تا گوری کلا پرشتو تا گوری کلا یو خواہ گوری کلا بل خواہ گوری اے ابی ابن کعب وی قرآن شریف تلاوت کوا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدن میں درنیگی یا رسول اللہ بدن میں درنیگی
محبوب مبارک میں وہ تو فرمائل و ابی ابن کعب داس انوارات را وریگی داس برکات را وریگی داس فیضات را وریگی و ابی ابن کعب تا تسپت لگی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ او ما کل زانتا کل ازمکتا او کل بڑیر پا حیا کی محبوب مبارک تلیدل نبی علیہ السلام با تبسم کی جڑل تبسم جڑا درتا یاد اسڑے کل خان دی دسی جاڑی جڑا پا کراخ کارش ہم یہ استازو اب کل کل دا سے کول کتاب کی ما بلور چاہتا ہے الحمدللہ زما استازان طول اولیاء دی بزرگان دی زکر ما بگی خصفات لی دلی بلور زما یہ استاز راغلو دلتا اللہ دی جون کی برکت واچی رنبے دا محمود قبر تا ادری دولتا دعاو کروڑیر یو عجیب نعرے دخلین قوتلا بیادلتا مانزک دیر خلق ولارو پا مانزکی پا دویم رکات کیو غالبانی وہ آواز قوت دخلین یو عجیب خوندو پکی دخپل علماء دیر قدر کوئر خلق بدر تار سوئی علماء سڑی رمینا کوئی ابی ابن کعب دا قرآن شریف قاری دے ٹینکو نے نو جوڑ کری نا بنگلے جوڑے کڑے ہوئے